افغان لوبڅار بسم الله جان شینواری ومړ. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د افغانستان او نړیوال کرکټ اوږدې تجربې لرونکی لوبڅار بسم الله جان شینواري د ورپېښې ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د شینواري مړینه نه یوازې د کرکټ بورډ بلکې د ټول افغان کرکټ لپاره یوه نه جبرانېدونکې ضایعه ده. د کرکټ یو شمېر منل شویو څهرو د افغانستان کرکټ بورډ، د کرکټ نړیوالې شورا او ځینې سیاسیون د بسم الله جان شینواري په مړینې خواشیني ښوولې او د هغه مړینه یې د کرکټ کورنۍ لپاره دروند زیان بللی. د کرکټ نړیوالې شورا مشر جیشا لیکلي د دغه افغان لوبڅار د مړینې له امله د ده کورنۍ ته د تسلیت او ډاډګیرنۍ مراتب وړاندې کړي دي. جیشا ویلي موږ د دې ضایعې له امله ژور خفه یو او د هغه کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي وړاندې کوو. ورته مهال د افغان کرکټ ستوري راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په خواشینۍ سره باید ووایم چې په نړیواله کچه د افغانستان لوبڅار بسم الله جان شینواری نور له موږ سره نشته او د اجل دای ته یې لبیک ووایه. الله دې ورته جنت الفردوس ورکړي، کورنۍ او موږ ته یې صبر راکړي. د کرکټ ملي لوبډلې بل مخکښ لوبغاړی محمد نبي لیکلي بسم الله جان شینواری د کرکټ کورنۍ یو ښه ملګری او صادق انسان و. الله تعالی دې د اعلی جنتونو څښتن کړي. د دې ترڅنګ ځینې نورو افغان لوبغاړو د شینواري مړینې ته په ټولنیزو پاڼو خپل غبرګونونه ښوولي. ورته مهال پرون ورځ د کرکټ په نړیوالو 2 سیالیو کې لوبڅارانو د شینواري مړینې ته د غمرازۍ په پار په خپلو مټو تورې پټۍ تړلې وې. بسم الله جان شینواری د خپلې مسلکي دورې پر مهال د کرکټ په بېلابېلو کچو کې د لوبڅار په توګه پراخ خدمتونه ترسره کړي. نوموړي په 40 یو ورځنیو نړیوالو، 40 شل اوریزو نړیوالو، 10 فرسټ کلاس، 50 لیسټ آی او 90 کورنیو شل اوریزو سیالیو کې د لوبڅار په توګه دنده ترسره کړې وه. بسم الله جان شینواری د 41 کلونو په عمر 2 ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله په پېښور کې ومړ او پرون ورځ له غرمې وړاندې په ننګرهار کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یونس سرین، زیرک ټي وي.